یاره زما خو بیخي زړه ته نه تور شو په دې کار چې دله ما سره وکړو په دې ملګرتیا کې. یاره قسم نه ماته بیخي خوند رانه کوي دا کارونه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر بخیر. ستړی مه شو. دې خوا بخیر. زه خیر منیر اوس ملګری دی، هر څه به ورسره وکړې. ولې منیر ښه مې ورته وویل چې د پیسو مشکل نشته، سم موبایل راته راکړه. ته دا وګوره دا څه ماته راکړي دي. ولې موبایل خراب درکړی دی؟ له دې نه خو چې بل چا نه اخیستی و یار خراب نه څه شی ملګری نه ده سم دا تېز سر ده. ښه مې ورته وویل چې داسې نه مه اخلم، سم موبایل راکړه. زه ورته وایه اوس خو ملګری دی، هر څه به ورسره وي. خو دا موبایل بیرته وروړه ورته که نه نه کېږي دغه موبایل. څو ورځې کېږي دا موبایل دې راوړی دی؟ یاره ډېرې ورځې نه کېږي مړه، د 2-3 ورځې کېږي چې اخیستی مې ده. زه درته د منیر یوه کیسه وکړم. دغه همداسې ډوک پوک سړی دی، ټولې معاملې همداسې مردارې دي. یو وخت زما د موبایل سکرین مات شوی و. ما ویلې ښه چې بل ته ورځم راځم دغه ملګري ته ورشه یو ښه سکرین به درته واچوي. چې زه ورغللم هغه ته ښه ما ورته ویلې ماله اول نمبر سکرین راته ولګوه. دغه ما ته څه شی لګولی و ته خبر یې؟ تا ته وایم دغه ما ته څه شی لګولی و؟ څه درته لګولی و؟ 2م نمبر سکرین یې راته لګولی و. څه شي لپاره؟ ستاسو د مردارو سرو لپاره. خرو څه وخت نه درته لګیم چې دا خبرې کومه تاسو بیخي زما د خبرې ته غوږ نه نیسئ. تاسو سره دغسې ښه جوړېږي، دغسې موبایل په تاسې خرڅ کړي ښه ده. مړه تا سره د 2 نمبر سکرین ښه جوړېږي. پرېږده مړه څه چغې دې شروع کړې، زه راځم موږ مزغو ته چغې وهې. ځه لاړ شه. غلی په دا خوله دې وخت فقط دا پټی ستا دی. ځه خیرنو زه مړه موږ په څه غم کې و، تا ته ګوره هغه له چغې دې شروع کړي. حاجي صاحب هغه څلور ټېلې راوړه چې هغه څنګه شو؟ زنګ مې ولې نن مازدیګره پورې به انشاءالله راورسېږي. خیر خیر اوبه درام حاجي صاحب، صبر حاجي صاحب، اوبه درام اوبه. نن مې 4مه ورځ ده که په کور کې د مړۍ ډوډۍ درک اوښه دا هم ډېر دي سړیه. سلو تا د چا ویلې چې کټه کټه مړۍ سلو